محترم فیض الله ورور پوښتنه کوي که یو څوک ولمبیږي او بیا د لمبېدو وروسته خوله او پوزه پرې وي آیا د دغه کس غسل صحیح دی او که یا؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا. محترمه د ټول بدن پریول هغه فرض دی اعتقادي او د خولې او د پزې پریول فرض دی عملي. که چیرې سړی پرېږدي د پزې له پاتې سي یا د خولې له پاتې سي غسل نه صحیح کېږي، لیکن موالات پرلپسې والی په غسل کې او یا ترتیب چې اول خوله پرېوي بیا پزه پرېوي بیا بدن پرېوي دغه ترتیب هم زموږ پر مذهب باندې هغه سنت دی او موالات هم زموږ پر مذهب باندې سنت دی. نو چې سنت پاتې سي پروا نه کوي. حتی زموږ کتابونه داسې وایي دا خو لا داسې دی چې خوله پزه پاته ده یا دواړې پاتې دي یا یوه پاته ده، وروسته چې د غسل وکړي بیا دستي پرېوله علیحده قصدي په دې کې خبره نشته، بلکې که یو سړی راولاړ شو هغه خوله پاته وه وروسته یې اوبه د ساریانو په رقم وڅښلې د ساریانو په رقم دا معنا شرعي طور یې لیاز نه کوي په ډکه خوله یې څښلې غسل صحیح دی. نو زموږ پر مذهب باندې موالات دا پرلپسې والی دا څوک دی او دا ترتیب چې اول به د پزې د خولې پرېول د پزې پرېول دا ټوله به چې دا دې زده سو انشاءالله په ګوتو خبرو دې سر خلاصېږي. شپږ آیته یمه جلد اول ردی مختار. نو پروا نه کوي هر وخت، حتی که داسې پېښ شي چې لمونځ یې کړی یعنې لمونځ یې وکړي یو لمونځ یې وکړي دوه لمونځ یې وکړي وروسته یې په یاد کړو چې ما خوله نه ده پرېولې یا پزه یا دواړه وروسته دې خوله پرېوي او بیا د وروسته سه غسل صحیح دی لمونځ یې صحیح دی خو هغه تېر لمونځونه چې کړي دي خوله یې پاته وه هغه هم دې راوګرځوي ځکه خو هغه یې بې غسله کړي په غسل کې چې خوله یا پزه یا یو جز پاته سي صحیح نه دی. والله سبحانه وتعالی. ډېره مننه محترم.